तोर बकाओ कटान अख्तर की बजोड़ा गज कुर्बान अख्तर की बजोड़ा फाज़ो मंबागा मजाना اکثر اهل فسق او اهل فجور دا د خلکو دا سندرې او دا کیسې چې تاسو واورئ هېڅ فرق یې نشته د دې نن سبا د اکثره موجوده کلامونو د دې ترانو او د دې سندرو د بدلو هېڅ فرق نشته فرق یې صرف دومره دی چې د یو سره ډول دی او د بل سره ډول نشته او دا تېنه ډېر بد ځکه دی دا خدا ناخواسته خدا ناخواسته هغوی خو لګیا دي ډول ورسره وهي او دوی نو بیا د ذکر په نوم باندې چې د خدای تعالی نوم یادومه د خدای تعالی د ذکر په نوم د الله تعالی د نوم ورسره دومره اهانت کوي او دومره سپکاوی د الله تعالی د نوم کوي ورسره چې هغه نوم د رب العالمین د دې ترانې سره په کوم انداز اخلي بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه چې انسان ډېر دقیق نشي ورته دا تفکیک ته نشي کولی چې دا اوس د رب العالمین نوم اخلي او که دا چېرته لګیا دی ډول وهي او یا کوم بل شی وهي نو دا خو بیا اهانت دی د رب العالمین د نوم ګناه لا څه کوي چې یو سړی قصدن کوي د کفر خطره ده پکې د رب العالمین د نوم سپکاوی دی پکې داسې شیانو نه به اجتناب پکار دی ځان ساتل ترې نه پکار دي دا د کمپیوټرو کې دا نن سبا روزګار خلکو جوړ کړی دی خلکو روزګار دی زندګي د همدې شیانو ته ناست دي هلکه ترانه وایم هلکه نعت وایم بیا د دې نعت سره دا موسیقیانې ورسره ملګري کړي وي دا نعت سره تاسو فکر وکړئ که نعت هم درست نعت وي خو دا نه اوازونه چې ورسره نري کېږي او دا تیزیږي ورسره او د هغې اواز ترڅنګ که ستاسو فکر وي یو بیل دویم یو ساز غوندې یو اواز معلومیږي نو دا موسیقي خو کوم بل شی نه ده موسیقي هم دقه شی دی چې دا ستا د اواز ترڅنګ یو بل اواز ملګری کړی دا اواز دی یا لوړ راولي یا یو بل اواز ورسره مل دا موسیقي ده دا که د نعت سره ویم ناروا ده او که بغیر د نعت نه سندره خو اسم ناروا ده ساده کلام دی وایوره ښایسته مضمون او محتوا لري وایوره ان من الشعر لحکمه حدیث مبارک کې راغلی ده وایوره حکمت دی پکې پند دی پکې او د هغې ترڅنګ که صرف دومره کار شوی وه لکه د لاسپیکر چې دا آواز د نعت لوړ کړی شوی وه آواز همغه خو صرف دومره وه چې لوړ و تیز و نو اورېدو کې به یې کومه قبحه نه وي او دا چې دا نور شیان ورسره ملګري کېږي د دې اوازونو سره نو دا خو موسیقي ده د دې اورېدل ناروا ده زمونږ په دې امت کې غیر مقلدین چې ځان ته سلفیان او اهل حدیث وایي دا مجسمه دي باری تعالی ته جسم ثابتوي جهت د فوقیت ورته ثابتوي بعضې عقاید د دې د مشبهو دي موږ د تنزیه د عقیدې قایل یو پنځه وخته مانځه کې رب ذوالجلال ته وایو سبحانک اللهم وبحمدک دا نسبت د پاکۍ چې رب کریم ته کوو د څه نه کوو د جسم نه کوو د جوهریت نه کوو چې رب کریم نه جسم دی نه جز د جسم دی چې جوهر دی جوهر فرق او جز لا یتجزا رب کریم دا نه دی محدود نه دی د کمیاتو نه کیفیاتو نه مقادیرو نه د کم متصل نه کم منفصل نه دغې اشیاو نه رب کریم پاک دی